صبر. نجلۍ د امتحان پارچه ښه نه وه حل کړې او کور ته د راستنېدو په وخت د یوې بلې نجلۍ په پښه ورختلې وه او هغې ورته ویلي وه ته خو بیخي لیونۍ یې. دا چې کور ته راغله مور ته یې د غبرګو ترخو پیښو کیسه وکړه. مور یې په پخلنځي کې لګیا وه چې کیک پاخه کړي. لور ته یې وویل څنګه زما د لاس کیک ته خوښیږي؟ لور یې ورته وویل بیخي ډېر او نن خو بیا ښه وږې هم یم. مور یې غوړو ته اشاره وکړه. ورنه ویې غوښتل دا غوړي وڅښه. لور یې وویل زړه مې پرې ډډه کېږي. مور یې خامه هګیو ته چې هغه یې هم د کیک د پخولو لپاره راوړي وې لاس ونیو. د هغو د خوړلو یې ورته وویل. لور یې وویل د اومو هګیو خو له بویه لاورټ کوم. حالا بیا مور ورته وویل څنګه وړه خورې؟ او لور په قهر ځواب ورکړ مورې ته عجیبې خبرې کوې، وړه به هم چا خوړل؟ مور یې ورته وویل غوړي اومې هګۍ یا وړه که یوازې وي نه یې خورې او بلکې ورټ ورنه کوي، مګر که سره یو ځای شي او کیک شي بیا یې په خوند خوري. د ژوند تجربې همدغسې وګڼه چې هر یوې ته یوازې ګورې ممکن خوابدې او مایوسه دې کړي، خو دغه تجربې د وخت په دیګ کې سره یو ځای کیږي او پخېږي او ستا د شخصیت د ودې خوندور او ګټور خواړه ورنه جوړیږي.